السلام علیکم په خیر راغلی زه یم محمد اسحاق او تاسو ګورئ ډسکور خیبر پښتونخوا. نن راغلی یم بابوزو کلي ته او روان یو سکره غر ته چې د مردان دې علاقې ډېر ښکلی او ښایسته غر دی او ټون او چت غر دی چې په کوم باندې واوره کېږي. دا زما ملګری دی محمد اسحاق او موټرسایکل باندې دلته کې رالو او دا د دې ذاتي خلک دي دوی سره خپلې موټرسایکل یې ودرولي او سفر مو شروع کړو د سکره په لوري باندې. نو په لاره غلطه شوه نو د روډ تنګ وي چې یار موږ نه لاره غلطه شوې ده راته لاره وښوله او اوس په خپل سفر جاري شو دوباره سکره په لوري باندې. तो हम पहुंच गए थे लेकिन वो दूसरे ट्रैक से, अब हम इस ट्रैक से जा रहे ये मतलब अपना मतलब दूसरा रास्ता है और जहाँ पर बर्फबारी होती है तो ये ट्रैक کافي فاصله مو ووهله او دلته کې راورسېدو دې قدرتي چشمې له. نو زموږ سره اوبه ختمې شوې دې چینې نه ځان له اوبه ډکو نو بیا د مخکې په سفر ځو او تاسو ته نورې مخکې نظارې ښیو. نو راځئ چې مخکې د چینې نه خپلې اوبه ډکې کړو او بیا ځو بره د غر په لوري باندې. ځان ته اوبه ډکې کړې او اوس به ځو بره غر په لوري باندې. کافي فاصله مو ووهله او دلته کې راورسېدو چې دې ځله راورسېدو نوره لار بره نشته. نو راځئ اوس پسې چل کړو او بره به ځان ته لار ګورو چې دا چړی غوندې کراس کړو. نو خپل کوشش په جاري ساتو. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. मैं कैसे छोड़ूंगा यार, मैं ट्राई करता हूँ. चलो په دې وخت کې 8 بجې دي او ځان هم سالن باندې کړی ځکه چې موږ ناوخته راورسېدو په 2 بجې ټیم کې دلته کې. په دې وخت چې موږ په کوم ځای کې سالن باندې کړی دی دا د سکره او د کشمیر سمڅ ته منځ دی. نو ناوخته ټیم کې رالو او ځان هم په دې وخت کې ماچي باندې کړي دي ماچي پخو. دا د شپې 3 بجې دي او په دې وخت کې ښه تیز باران راښکې شو. په ټینټ کې زه او زما د ملګري ملاس یو. تاسو ته به د سهار نظاره ډېره ښکلې او ښایسته ښکاري. شپه موږ دلته تېره کړې وه او دا زموږ ټینټ دی او د دې نه پس به اوس ځو موږ بره د سکرې غر ټاپ ته چې په کوم باندې برفباري شوې ده او کېدای شي برفباري هم شي ځکه چې موسم خراب غوندې دی. راځئ زموږ سره اوسئ. د شپې زموږ نه لاره غلطه شوې وه نو تاسو ته چې زموږ په بیکګراونډ باندې کوم غر د چړایي ښکاري بیا موږ په دې باندې راکوشو او دلته کې مې شپه وکړه. دا ډېر خطرناک و بلکل سیده غر و. بس په مشکله باندې مې ځان دې ځای ته راورسو او دلته کې مې ټینټ ولګاو. نو راځئ چې په بره غر ته لاړ شو او تاسو ته نظارې وښیو. او دا لاندې چې کومه ایریا ښکاري دا د کشمیر سمڅ ته. یې لکه ظالمه راچاک شه بېګا ستا د لاسه موږ ناوخته را رسېدلي یو او بیا په دې غر په نیمه کې شپه وکړله. زر کوه نیمه ګنټه سفر مې وکړو او ځان مې دلته کې راورسو او زما هغه ملګری چې کوم دی هغه وروستو دی او دلته چې کومه واوره پرته ده دا 1 فوټ واوره ده او موسم خراب دی کېدای شي برفباري هم شروع شي. راځئ اوس خپل سفر جاري ساتو د سکره د ټاپ په لوري باندې او ملګری لا وروستو دی. نو ملګری به موږ سره ورسي او تاسو چې کوم دا واوره ښکاري دا بېګا شپې شوې ده. او راځئ چې اوس بره لاړ شو او بره ایریا تاسو ته وښیو. په دې وخت کې برفباري شروع شوله نو تاسو وګورئ موږ د ټاپ ته نږدې کېدو والا یو. بس زموږ نه به ټاپ په 20 منټو یا په 10 منټه فاصله باندې وي. په دې وخت کې برفباري شروع ده او ځان هم د غر ټاپ ته راورسو. نو تاسو کتلی شئ چې ډېر ښایسته موسم دی خو یخني ډېره زیاته ده دلته کې او موسم هم خراب دی ځکه چې څه ښکاري نه لاندې ایریاګانې د سره نه ښکاري او صرف برفباري ده او ډېره زیاته یخني ده او هوا هم ورسره چلیږي. نو دا یوه کمره ده د دې نه دې خوا یوه کمره ده. نو اوس دلته کې رالو د دې کمرې خواله نو تاسو ته موږ نورې نظارې ښیو خو موږ دې کمرې نه اخوا نه شو تللی اوس ځکه چې موسم د خراب دی او هېڅ پته نه لګي ورسره سیلۍ هم ده او برفباري هم شروع ده. په دې وخت کې موږ رالو دې کمرې ته ځکه چې برفباري ډېره تېزه وه نو موږ ځان دې کمرې ته راورسو.
په دې وخت کې برفباري لږه ودرېده او موږ د کمرې نه بهر راووتلو نو چې موږ وکتل نو د 1 فوټ نه زیاته برفباري شوې وه نو تاسو کتلی شئ او اوس هم برفباري ورېږي نو راځئ چې نوره ایریا ته مخکې وښیو کافي ټایم وشو برفباري کله روشي او کله تیزه شي خو یخني ډېره زیاته ده نو اوس څه چل کوو چې ځان ته اور بل کړو نو ځان ته اور بل کړو خو یخني په دې وخت کې ډېر زیاته ده خو موسم لږ صفا شو نو راځئ چې مخکې نظارین در سره شریکې کړو که کوم ملګري دلته کې چکر له راځئ نو د ځان سره لرګي او داسې ګرم سامان ضرور راوړئ ځکه چې دلته کې یخني ډېره زیاته د واورې په موسم کې او که دلته کې د واورې د موسم انجوای کول غواړئ نو تاسو به دلته کې بیا 1 شپه او 2 شپه ضرور کوئ چې کله واوره کیږي نو تاسو چې وګورئ د ټاپ او د ټاپ نږدې ایریا څومره ښکلې او ښایسته نظاره ښکاري دا اوس د سکر غره ټاپ دی ډېره مننه زموږ سره د ویډیو کتلو لپاره